د کوچني اختر شپه ده. موږ نن راوتلي یو چې تاسو ته یو ښایسته ګزارش جوړ کړو. د ځوانانو څخه مې هیله او ارزو دا ده چې یو بل ومنو بالا هر څه یو. کباب وخوري بیا به ولاړ شي. هوټل کې دا رقم کباب لیدلی دی. شپې ورځې چې باید په احتیاط باندې موټرواني که موټرسایکل یې باید په احتیاط باندې وسي. دغه شپې ورځې چې ښه په خوشحالۍ راوځي خپل مناسبات چې دي هغه ښه په خوشحالۍ سره پوره کړي. اوس مو څه شي رانیوله؟ اوس مو دا یوه کورتۍ رانیولې ده او یا د ایام ښه دا کورتۍ به وګورو دې خوا نه بدېږي. د نور ولایتونو جاسوس کلیپونه تعقیبوي او د کندهار ولایت د ښکلا چې دا د نورې نړۍ د نورو ولایتونو پورې رسېږي. السلام علیکم هیوادوالو. د کوچني اختر شپه ده. موږ نن راوتلي یو چې تاسو ته یو ښایسته ګزارش جوړ کړو. هرات دروازې ته ځو، هلته د هیوادوالو سره مرکې کوو. په دې برخه کې به تاسې هم را سره یاست. دا پروګرام به ګورئ او خوند به ځینې اخلئ. که د وطن څخه لرې یاست او که په وطن کې یاست دا پروګرام وګورئ، در سره شیر یې کوئ، لایک وکړئ، کمنټ وکړئ چې څه مو ولیدل، څه نوي وه، څه جالبه وه. زموږ سره اوسېږئ. دا مهال موږ د کندهار ښار په شهیدانو چوک کې قرار لرو. دا د ښار هغه مرکزي چوک دی. نو موږ به ځو هرات دروازې ته. دا چې هیوادوال راوتلي د اختر شپه ده، چې رانیسي د خیر سره. سبا چې اختر دی، د اختر دپاره یې څه امادګي نیولې ده. نو وار بس د خلکو سره به خبرې وکړو، تاسې هم را سره اوسېږئ. سلامونه آغا صاحب، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، مننه، سلامت اوسئ. تاسو ښه یاست؟ مرک و سلامات سه. آغا صاحب نو تاسو لیدونکو پر سوشل میډیا باندې، البته فیسبوک پر پلیټ فارم باندې تاسو ډیر لیدلې دي او پیژنې ښایسته لیکنې کوي، ښایسته پوسټونه کوي. آغا صاحب څنګه یاست؟ دکان مبارکي درته وایم، ماشاءالله ښه دکان پاله کړی دی. څه وخت مو دکان پاله کوي؟ مننه، سلامت اوسئ. الحمدلله ښه. تاسو ښه؟ ژوند په خیر دی؟ الحمدلله. قربان سم. جوړ اوسئ. زموږ د دکان د تقریبا 2 میاشتې شاوخوا کېږي. ښه 2 میاشتې، ماشاءالله. ښه څه موجود دي دا هم تاسې ووایاست. زموږ سره خو د غاړې وې کمپیوټرې، توپټې دي، عربي دسمالان دي، عطر دي، سپریګانې دي
او د دې ترڅنګ خولۍ دي. ښه خولیانې دي نه بلې یوه به خولۍ راښکاره کړې او یو به غاړې به اوس به موجودې دي که نه و انشاءالله ستا ښه غاړې به وګورو خولیانې به وګورو ځکه چې د دغه شیانو ډېر بازار ګرم دی نن سبا د کندهار خلکو البته ډېرې خوښېږي. بیخي مهرباني. دا به وګورو تاسې راسئ چې څه رقم سته خولیانې نه دغه یعقوبۍ خولۍ ده. ښه او ماشاءالله ستا چې پر سر ده دا بیا څنګه دي؟ هغه بیا رازقۍ دي. دا رازقۍ و د مچلۍ په نامه باندې ښه مچلۍ په نامه باندې ښه د دې قیمت څو دا خو نو څنګه جوړېږي دا خو نو دغه د لاسي ونو والا هم سته پکښې کې چې مثلا په لاس باندې جوړېږي او ماشیني کار والا هم پکښې کې سته. دا ښه شی دی او ماشیني کار والا هم سته راسره. زموږ د کندهار خلک ډېر کمې خولیانې درسه وړي دي نه تاسې ته معلومېږي. بلې اوس داسې دی چې هم د دې بازار سته هم د هغو دغه مچلۍ بازار سته نه د رازقۍ په نامه باندې او دغه څنګه دي؟ دا هم ښه دی بازار لري. دا به وګورو د دې قیمت څو دی هغه حسب او د هغه قیمت څو دی؟ د دې قیمت دا خو موږ دلته مثلا هغه د بازار قیمتونه پر لیکلي دي خو مثلا د دې قیمت چې موږ دلته یې وس ورکوو په 1500 افغانۍ باندې. ښه یعنې تخفیف پکې شته؟ تخفیف پکې شته. چنې ماسې وه خلکو چنې وي نه بلې نو مننه هغه صاحب خپل د ځان دپاره دي چش کړي بانډار به هم کوو او میده به ځو دغه شیان به هم ګورو ښه دی دا هېوادوال به وویني د اختر دپاره شاید یو چا مادګي نه یې نیولې خو نو بالا د اختر شپه ده نو بیا به مجبور یې په خپل کور کې ګنډي. غاړې څه رقم سته هغه صاحب؟ غاړې خو نو لږ هاخواته پرتې دي. غاړې ته به ورسو غاړې به مو ګورو نو دا چې رش ډېر زیات دی تاسې هم زموږ معذرت ومنئ که چیرې موږ یو شاټ میس کړي او هغه صاحب هم بخښه کړي چې نن راسره په تکلیف خواهش کوم وروره هېڅ خبره نه ده. ښه ماشاءالله دا غاړې دي. بله په دې کې بیا نور ډیزاینونه هم شته. کمپیوټري ده کلاسیک یا دا کمپیوټري ده. ښه اوس دا کمپیوټري غاړې خورا در لاسي غاړه اړولې ده. اوکې دا خو داسې و چې مثلا ما هلته خپله په هرات کې جوړې کړې دي. ښه دا په هرات کې جوړېږي. لومړی ځل دپاره دا غاړې چې رالې مثلا دا کمپیوټري د کومه ځای څخه پیل شروع سو؟ دا خو داسې و چې اصلا کې هراتي وې ده. ښه ماشینان یې په هرات کې ونه اوس کندهار کې هم د لیا سته ماشینان ښه دلې هم جوړېږي خو د کوم ځای جنس ښه شی دی تاسې خوښوئ مثلا؟ نو دا خو داسې دی چې مثلا په شي پورې اړه لري چې څه رقم وغواړې او که هغه رقم یې جوړولی شي. ښه ماشاءالله مننه هغه صاحب سلامت اوسئ. خپل ځان دپاره دې چش کړي دي چش رانیولي دي؟ هغه د اختر جنس چې هغه مو ټوله کړي دي. ښه بالکل آماده سیټ پوره دی او دا خو داسې دی چې مثلا بیا اوس د اختر شپې دي بیا موږ فارغت هم نه یي. ښه تر څو بجو پورې نن شپه دکان خلاص دی؟ زموږ دکان خو نو تقریبا تر 3 بجو پورې. ښه ماشاءالله ښه بیا 3 بجو وروسته د خوب ترتیب څنګه دی؟ د خوب ترتیب خو داسې دی چې زه د دې ځای څخه ولاړ شم پیشلمۍ یا بیا جومات نن خو نو بالا پیشلمۍ نشته سبا اختر دی نو بره بیا څه پلان لرئ؟ بالا خو سبا چې اختر دی نو چې د دې ځای څخه سبا سهار بیا د خیره ځو مارکیټ سهار بندېږي مارکیټ سهار بند سو بیا نو کور ته ځو بیا نو خپل بدخابي او څه وخت ډېره مننه هغه صاحب سلامت سئ. زموږ ځوانانو ته دا چې همیشه تاسې ښه پیغامونه پرېږدي ښې لیکنې کوئ اوس څه ورته وایئ د زړه د اخلاص د اختر مبارکي ورکوئ کوم پیغام لري مهرباني؟ مننه سلامت اوسئ. ځوانانو ته خو د ځوانانو څخه مې هیله او ارزو دا ده چې یو بل ومنو بالا هر څه یو او بل د ځوانانو څخه خواهش دا دی چې په دې وخت کې چې داسې بحراني حالات دي مثلا کارونه نشته هغه ملګري په غېږ کې ونیسي چې مثلا بیکاره دي او د هغو سره همکاري وکړي. ډېره مننه هغه صاحب قربان سلامت اوسئ. لا هم راسره اوسېږي په ښار کې رش ډېر زیات دی نو پروګرام وګورئ چې د هېوادوالو هغه څهرې ووینئ چې تاسې تر اوسه پورې لیدلي نه دي.
دوستانو بیا هم په خیر هستئ د یو ځوان سره مخ شوم ډېر ښه خوش طبیعته ځوان دی ستړي مه سئ وروره سړی مه ورور څنګه په خیر یې روژه مننه په خیر خدای دې به غم مه راکړو سلامت اوسې خپل نوم راته ووایه ما نوم مرزا محمد دی ښه مرزا محمد جان مرزا محمد جان څنګه راوتلی وروره دا چې د اختر شپه ده چی شي رانیسئ څه کوې د خیره ولا بس د اختر په خوشحالۍ کې راوتلي وو نو غواړو چې چمپل و خولۍ و صدرۍ و د اختر مناسبات ته برابر کړو ښه ښه تر دا مهاله یې چی شي رانیولي دي د خیر سره دا مهاله د خدای قصې کشران ته مو شی پوره کړي دي ښه ښه نو زه خپله پاتې یم نو غواړم چې نن زه خپله دغه کوم ترتیب ورته برابر کړم نو سبا بیا راشي او بیروبار ډېره مزه نه کېږي ښه بیا اختر هم دی نو نه کېږي دوکانونه هم شاید باندې شاید چې نه باندې. نو ښه دي کړي چې نن راوتلی په څه کارو باندې مصروفه یې د ورځې په جریان کې ولا د خدای قصې زه خپله لبنیات کار کوم ښه لبنیات کې لبنیات کار کوم عبدالباري لبنیات ښه قادري ښه سره چیرې د خیر سره قادري سره سره ښه ښه په لبنیات کې څه شیش لرې ما شریخ شته فرني شته ښه. مثال مستي چې شی غواړي د لبنیات جوس چې هغه ګټه اوس خو نو د شریخو موسم دی دا هم راته وایي چې شریخ څنګه جوړېږي ته څنګه جوړوې شریخ شریخ خو نو ولا داسې جوړېږي چې شیدې دې ورته باندې کړی دی بلې ووه تقریبا داسې سهار چې باندې کړی دی ماښام ته مازدیګر ته ښه دی جیش خوري دا رنګ خپل د تغییر کوي او پس هغه بیا جلا کېږي بیا یخېږي بیا ماشین ته وځي بیا یخې او دغه دی دغه ترتیب جوړېږي ښه ښه بیا نو ښه خوند ځینې خدای بیا دې ښه خوند سره ځینې مننه ژوندی اوسې خدای دې غم مه راکوه او تا راته ووایې چې مثلا راوتلی یم شیان رانیسم ستا په نیت کې څه شي ده چې رانیسې اوس ما په نیت کې نو زه چې خپله دغه د اراده مې ده یو ښه خولۍ ته مې اراده ده او یو ښه پټو ته مې اراده ده او یو ښه چمپل ته مې اراده ده ښه او کالي څنګه کالي د خدای قصد زه خپله وردار یم ښه غاړې ښه دغه لرم تاواره ده ښه یعنی په دغه اخترونو کې غاړې درته راځي ځانګړې غاړې د لاس ترخ سوي و لاسي غاړې ښه خوندورې غاړې لرم ښه ښه ډېره مننه اوس ورور هم دا د هغوی څه د خدای زاړه شوله نه ښه د دې سیزن خلاص اوس نوې غاړه د خیر سره بیا داسې ځان خلاص نوې غاړه د هغه د سلام اختر په خوشحالۍ کې بیا هغه سره ډېره مننه دغه ځوانانو ته مې یو پیغام پرېږدي چې دا وسایل زغلي یا مثلا بازار کې بې نزاکتي کوي نه په یو بل پسې نارې وي یا مثلا زه رقمه کارونه کوي هغه ته یو پیغام پرېږدي چې هغه د ټولنې د ناخوالو سره برابر دي ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې وروره د اختر دغه شپې ورځې دي ښه په خوشحالۍ راوځي خپل مناسبات چې دي هغه ښه په خوشحالۍ سره پوره کړي او وروره دغه موټرسایکل و دغه ځغاسته څخه د ډېر احتیاط باید که بل دې خوښ کړي نو خپل تاوان یې دی که د ځان خوښ کړي خپل تاوان یې دی اختر به جمع کنه که دغه مې تاوارېدله بلې ووایه دغسې پیغام ورته لرم چې مننه راوځي ښه په خوشحالۍ په طبیعت خپل شی پوره کړي ښه په طبیعت خپل کور ته ولاړ شي ډېره مننه ورور خیر اوسې سلامات سي مننه ژوندی اوسې مننه ستړي مه سئ جوړ په خیر مننه سلامات اوسې نوم دې بشیر احمد ښه بشیر احمد جانه که ننګرهار او دغه جلال آباد ادم خان لري دلی به دي ادم خان کبابي نو موږ څه سم دا دی لرو بشیر احمد جان لرو ښه ماشاءالله بشیر جانه څنګه دي کباب سیخ په څو دی بس کباب شو کباب بله سیخ صاحب دی ورته سیخ ولا سوانه دی مسره خبر ښه کم کم کبابونه په دا خیر چر کباب دی ملای بوټی نیمیږي ښه ښه دا وای وښ انډر کټ انډر کټ دا نوم خپل دی که تا دا انډر کټ نوم دی وای دا غوښه انډر کټ نو کې پوسټي غوښي ښه ماشاءالله پوسټ دی او څو کال دي کېږي کبابونه په خیر تقریبا یو څلور پنځه کاله کېږي ښه د اختر شپه ده نو د خیر سره څونه هیوادوال درته راغلي دي ماشاءالله ماشاءالله سودا او شکر ماشاءالله په نصیب کړی هغه کې او بېشکه نو اوس دا هم راته ووایه چې مثلا د اختر دپاره یې څه شی رانیولي دي د اختر لپاره مې راوسه شی نه دي رانیولي ښه بعد چې موږ سودا مودا سره وځي لیک خشمړي په لاس راشي په خشمړي راشي ښه ژوندی اوسې مننه سلامت اوسېږې یوه نه خاطره راته ووایه چې مثلا دا در باندې راغلي دا کباب په خیر خاطره و نیکه را باندې راغلې ده و چې اوس خاطره راغلې وایي چې مخته مې څه دا کباب خو نه پلا وګوري دا ولاس خاطره راغلې چې کباب وخوري کباب وخوري بیا ولاسي ډېره مننه ټول کې راکم کباب لیدلې داسي ښه ډېره مننه سلامت اوسې نو موږ به د کباب جوړ کما ته ما د کباب خوند یې وګوري دا څه راز دی ستا د کبابو چې دونه صفت دا یو چا په لاسو کې شیریني او خوښ بېشکه چې او دا الله عز وجل د بنده په لاس نه بېشکه چې الله پاک یو چا په لاسو کې حکمت شي او خوند یې نو داسې نو
تاسې را سره واوسېدئ دغه کبابونه پخوي دی بشیر جان موږ به دا کباب خوند هم وروسته وګورو چې دا څنګه خوند لري تاسې دا خپرونه وګورئ خوند ځینې واخلئ کوشش وکړئ چې دا خپرونه شیر کړئ تر څو دا زموږ کلتور دغه زموږ د خلکو څهرې دا خندا وي دا د اختر شپه نور هېوادوال هم وویني ستړي مه سئ صاحب جوړ بخیر بخیر از خیرات جوړ مننه ژوندی اوسئ خپل نوم دې لیدونکو ته ووایه زما نوم احمد نادر قادري دی ښه ښه ماشاءالله د اختر په شپو کې دکانداري کوم ښه ښه ماشاءالله چې د خیر سره په دکاندارۍ کې راوړي دي رخصینې دي بلې هندارې دغه انګیاوې دي او دشملان دي ښه دا چې د اختر شپه ده څونه هېوادوال تر اوسه پورې راغلي د رخچین د رنګولو دپاره پرون ډېر رش و او اوس د جماعت وروسته رش کم و اوس بیا رش ښه ښه تا خپله چې د خیر سره وړي دي ما خپل مکمل سامان کړی دی اختر ښه مثال چې هغه میده دانه دانه راته یاد ښه ښه مثال چوټ ډېر شان بلې او د اختر میوه څنګه د اختر میوه مې رانیولې ده ښه ډېره خوشحالي اختر دی الله دې په نور څه نیکمرغه کړي بېشکه چې او مثلا نورو اخترونو په پرتله دا اختر څنګه دی ته څنګه بولې زما فکر دا ښه څو دی ډک اختر دی بېشکه چې ښه قراري د امنیت شکر دی الله پاک ټول عمر داسې امنیت راولي او تا وویل چې رخچینې خرڅوم ته ما ته یو دوې درې رقم رخچین راښکاره کړه چې پرون هم خرڅ شوي ډېرې نن هم ډېرې خرڅېږي خلک یې ډېرې خوښوي تاسې راسئ چې دغه رخچینې وګورو پرون هم ډېرې خرڅ شوي دي ښه دا څه نومېږي دا رخچینې دا نو په خوبۍ هم خلک پېژني او دا ساده رخچینې دي ښه ساده رخچینې دي ساده دي مثلا څنګه ساده دي دا په اویا افغانۍ موږ ورکوو ښه یعنې په لاس باندې نه دي رخ شوي یا په لاس نه کمپیوټري دي ښه دا کمپیوټري دي د دې قیمت اویا افغانۍ اویا دي افغانۍ دي و یعنې د هر یوه په واسطه را دي که لړي والا یې که خدای بېچاره رښتیا هم دانه والا یې او ګرانه بیا کومه ده چې مثلا چې لاسي هغه هم لرې ګرانې بیا موږ نه لرو ګرانې بیا دکانداران لري په 400 اوه سوه 1200 ښه هغه بیا پر دغه ځای باندې خرڅېږي هم نه زه چې وایم یا موږ ته نه خرڅېږي ښه ښه ډېره مننه ځوانانو ته پیغام پرېږده چې مثلا پر دا سړکه باندې روان دي دا شی خوري بیا یې غورځوي پوستکي هغو ته څه ویل باید دا شی چې وخوري دا پوستکی باید په کچرانۍ کې واچي باید بیا نه غورځوي او دغه د اختر شپه ده باید یو د بل ځان سره ونه کړي همکاري سره وکړي باید یو د بل سره ښه سلوک وکړي او د ښاروالۍ هم کور ودان چې مثلا دلته خلکو ته اجازه ورکړې دغه څراغونه یې ورته لګولي دي نه دا هم یو غټ وظیفه ده چې دوی اجرا کړې ده ښاروالۍ والا ډېر غټ خدمت کړی دی او بل دا رقم دی د شپې چې موږ لاړ شو پر 2 بجې ښاروالۍ والا راځي بیا د لړیانو دا سړک ګرځي چالو کور یې ودان دا یو غټ خدمت دی دا لړیانو علاقه ښه پاکي دا ډېر غټ خدمت یې کړی ډېره مننه حاجي صاحب سلامت تشکر مننه خیر مننه سلامونه جوړ بخیر سلامت خیر سره سیاحتي مننه سلامت سي نوم نوم مبارک شاه مبارک شاه ورور مبارک شاه ورور څنګه راوتلې دا شي اختر شپه د څه پلان معلومه ده چې پروژه اخیره ده بله خلک راوځي خپل کور فامیل لپاره خپل اولادو لپاره خپل ځوانانو لپاره سوداوي کوي تاسو شاوخوا وینئ کندهاري ولس راوتلی دی خپل کوچنیان لپاره خپلوانو لپاره د اختر د خوشحالۍ لپاره سوداوي کوي تاسو څه رانیوله اوس ما خپل شخصا سودا مې کړې ده خپل کاغذي لپاره راوتلی یم یو جانکارت او پټۍ په کار وه نو دغه لپاره وتلي یو چې سودا یې ماشاءالله تا چې رانیولي ما خپل بوټ د چمپل مې رانیولی دی بلې و صدرۍ مې رانیولي ده زموږ د کناري اصطلاح ټول شیان رانیولي دي سیټ دې پوره کړی دی پوره کړی دی غاړه یې که ساده کړی نه یا ساده کړی کړی دي د غاړې سیزن تېر شوی دی د غاړې سیزن تېر شوی دی هغه نوبت مې تېر کړی دی مننه ژوندی اوسه او دا ماشومه دې څه ده دا مې لور ده ښه لور دې ده ستړی مه سې نوم دې څه دی ښه دا خو ابده ده زما ژوندی اوسې
چیرې ځئ د خیر سره د اختر په لومړۍ ورځ چیرې ځئ؟ د اختر لومړۍ ورځ خو د اختر لمونځ کوو. د اختر لمانځه وروسته د خپلو اقرباو دوستانو سره د اختر مبارکي کوو. وروسته نو انډیوالان دوستان نږدې او خپل لرې دوستان سره په اختر دپاره ورځو او د اختر مبارکي ورسره کوو. او د میلې ترتیب نه څنګه؟ میلې ترتیب خو تاسو ته معلومه ده هوا سره یخه ده. کابل خوا هرات خوا هم خو هوا یخه ده. کېدای سي د لې په کندهار ښار کې خپل میلې ترتیب سره برابر. ډېره مننه. یو پیغام هم پرېږده د ځوانان ښار ته راوځي د اختر په ورځو کې په عادي ورځو کې دغه یو شی چې خوري غورځي یې په ښار بله نو دا خو صفایي خو موږ ته مسلمانان موږ ته معلومه ده چې صفایي نصف ایمان دی. نو موږ کندهاریان خصوصا مسلمانان باید د خپل هیواد او د خپل ولایت ډېر خاص خیال وساتي. صفایي وکړي او خاص کر په د اختر په شپو ورځو کې د وسایلو سره د وسایطو سره موټرسایکل موټر ډېر په احتیاط یې وچلي. نه خپل اختر په غم واړي نه د ټولو مسلمانانو او نه د بل کورنۍ د ډېره مننه. خیر اوسئ. سلامت اوسئ. سلامونه جوړ په خیر څنګه یاست؟ شکر دی تاسو ښه ژوند په خیر دی کراري مننه سلامت اوسئ. نوم دی امید جان. امید خو نو ټول خلک پیژني خو ما هم غوښتل چې هغه د افغانستان څخه د باندې هغوی هم وپېژني. ښه امید جانه څه ښکال دي چې شي راوړي د اختر دپاره د خیر سره؟ ځوانان ماشاءالله ډېر زیات دي ستا په دوکان کې. نو دا به ته راته ووایې چې څه شی لرئ په دوکان کې؟ موږ د ځوانانو دپاره عربي دسمالان دي. په عربي دسمالانو کې نو ډېره کمونه دي موږ سره. ښه نو دغه مو څه ښکال راوړي دي؟ څه ښکال مو د اختر دپاره عربي دسمالانو تر څنګ بل څه شی خرڅوئ تاسې؟ بس یوازې دغه عربي دسمالان دي او د اختر څخه وروسته بیا د سپورټ. دا عربي دسمالان چې راوړئ چیرې پسې ځئ؟ دا چینایي جوړ دي او پاکستاني جوړ دي. موږ چې د لې راوړو اصلي چینایي راوړو هغه شی. ښه ته څومره کمه راوښیه ګوندې لیدونکي د هغه ځایه څخه یو اډر ماډر درته راواستئ. دغه ډیزایندار دی. بله نوی ډیزاین دی. ښه شی دی. دا عربي نومیږي. او عربي ټوکر یې څه شي؟ د دې ټوکران څه شي عموم کې راځي؟ ټوکران یې څه شي دي؟ الله خو نه نخي نه دي. ښه لیلوني ټوکر دی. ښه لیلوني دي. د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت بازار 300 مخکې 350 اوس هم 300 چلیږي خو موږ یې د لید به 900 ملګري یو دغه دې ور نه کړي ورکه ستا ویډیو ګوري هغو دپاره په دغو نه ده د هغو دپاره خاص تخفیف دی. ښه خاص تخفیف چې راسي د خیر د دا کسانو په نه شتون کې چې هغوی راسي. هغه راسي. ښه نور ډیزاینونه راښکاره کړي چې ډېر ناولده شی مثلا تر اوسه پورې په کندهار کې دوم چا نه یې راوړي لومړی تا راوړي؟ هغه خامکي عربي دي. ښه چې اصلي اورجینال دي. هغه کومه دي؟ هغه هلته پراته دي. ښه هغه به ورسو هغې خوا ته به ورسو تاسې راځئ راسره اوسېږئ دا وګورئ چې دا پټوان څنګه دا ځوانان تېرېږي خامخا رش زیات دي. نو تاسې موږ ته هڅه وکړئ موږ به کوشش وکړو چې په تاسې باندې یو ښه تصویر در باندې ووینو. ښه دا چې دي هغه اصلي خامکي دي. ماشاءالله دا ډېر ښایسته ده. جنس خپله د پلاستیک څخه معلومېږي. ښه په دې باندې چې دی خامک سوی دی ټوله. هغه نور چې دي چاپ دي دا خامک. ښه دا خامک پر سوی دی. ښه دا به نو په لاس مونږ جوړېږي که یا ماشین باندې؟ په ماشین باندې جوړ دی خو خامک دی ښه جوړ دی. داسې دی لکه د لاس کار چې دی. ډېر ښه صافټ دی دا. و د دې ښایسته قیمت څو دی؟ دا نو اصلي شی چې دی دا 1500 افغانۍ دی. ښه دا 1500 افغانۍ باندې دی. هو ډېره مننه امید جانه. او په ضمن کې لاندې خو هم دوکان دی او په هغه کې چې خرڅوئ په عادي ورځو کې نه؟ په عادي ورځو کې ټوله د سپورټ سامان دي. بس یو اختر و بل اختر چې دی هغه دسمالان دي. بله او تا خپله د اختر دپاره څه شي کړي دي؟ دا چې سبا اختر دی ته څه امادګي لرې اوس؟ کالي و دا کالي مې یوازې کړي دي. ښه او پټو؟ بسم الله خو ګرځي چې د اختر په سهار خپل کور دی چې د اختر په سهار زه واره د کالو سره او څو تنه شاګردان در سره اخته دي په دې کوچني دوکان کې؟ کوچني خو نه دي ماشاءالله ډېر غټ دي. لاندې یو 8 کسه دي او لوړ د 10 کسه 12 کسه لوړ دي. ښه ماشاءالله مننه سلامت. د ادرس هم لیدونکو ته ووایه شاید یو څوک راځي رانیسي. ادرس مو شهیدانو چوک بله هرات بازار باوري مارکیټ داخل کې د دوم
دکان شاته کوڅه مخامخ 3 او 4 نمبر دکان امید سپورټ په نامه دی. ډېر مننه امید جانه. څه پیغام لري هیوادوالو ته هم مهرباني ورته وایاست؟ پیغام مو دا دی چې د اختر په میلو کې ځوانان میلو ته وځي، که پرچاونه یې که شمال ته ځي که هرات ته ځي د وسایلو سره دې احتیاط کوي. خپل کورنۍ دپاره د خپل کورنۍ دپاره دې باید ډېر احتیاط وکړي چې په قراره سره خوشحالي ولمانځي. ډېر مننه امید جان. الله دې هم سلامت خوشحاله اوسي. سلامونه حاجي صاحب، جوړ بخیر. وعلیکم السلام. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ مننه، سلامت اوسئ. خپل ښایسته نوم راته ووایاست. زما نوم نعمت الله شوکت. شوکت صاحب محترم. شوکت صاحب محترم څنګه راوتلي یاست؟ څه شي رانیسئ؟ اختر شان رانیسي چې داسې نه چې سبا اختر شي. نو اوس مې یو کښتۍ و چمپانو دا شان رانیسي. هو اختر دی سبا انشاءالله. و داسې یو دم به غږ وسي انشاءالله. غږ اوس تیار غږ سوی هم دی او انشاءالله سبا دا رش په دغه دی. او ډیره مننه شوکت صاحب، سلامت. اوس مې څه شي رانیوله؟ اوس مې دا یوه کورتۍ رانیولې ده، یا د انګلیام. ښه، دا کورتۍ به وګورو. دې خوانه به دي دا کورتۍ به وګورو. ښه دی نه چې حاجي صاحب ذوق یې څنګه دی؟ د کورتیانې دي لکه چې ډېرې خوښېږي. ښه ماشاءالله. دا کورتۍ به وګورو. ښه، دغه کورتۍ د ځان لپاره رانیوله؟ بله هو. ولا ماشاءالله حاجي صاحب د ځوانانو کورتۍ دې رانیوله؟ ځوان خو یم. ماشاءالله ماشاءالله. دا چې په څو رانیوله خیر سره؟ دا مې په 1500 افغانۍ. ښه، 1500 افغانۍ باندې. ښه ماشاءالله، الله دې په خیر در باندې زوړ کړي. په اختر کې د خیر سره څه پلان لري؟ سبا د خیر سره څه ترتیب ونیولی دی؟ سبا به انشاءالله چیرې اختر وو انشاءالله. هغه به داسې نورو ولایتونو ته ولاړ. ښه، د دوستانو قریبانو کله کله ځي؟ کله کله ځو. ښه، د اختر په سهار هلته ځئ که نه ځئ؟ د اختر سهار خو نو د دې په کور کې به څوک مېلمانه راته راځي. او چې غرمه شو نو بیا ګرځو. ښه، ډېره مننه ستاسو هم. تشکر. خیر جوړ اوسئ. سلامونه، جوړ بخیر وره. وعلیکم سلامونه، مننه. تاسو څنګه بخیر است؟ مننه. ښه، په زوره خبرې وکړه. ښایسته نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد عثمان. ښه عثمان جانه، ماشاءالله څونه ډېر جګ یې. بس بخیر. د الله ورکړه ده. د الله ورکړه. یو چاته قد ډېر غټ ورکوي، یو چاته ټیټ ورکوي. بېشک. نو عثمان جانه څه شي رانیولي؟ اختر شپه ده، څه پلان لري؟ ولا پلان خو نور چې راووتو، بوټونه مو رانیول د خیره سره، چمپلان. ښه، چمپلان. او چمپلان رانیول. سره کوم چمپلان دې رانیول؟ دا هم لیدونکو تر وښیه. چمپلان به زه اوس ستا د اختر چمپلان به موږ اوس ووینو. چمپل دی. دا په څو درکې دی چمپل؟ دا په 1400 رابعه کې په 1200 مڅخه وایي. ښه، چنې دي والي؟ بالا خپل هغه راته ویل وایي اخر مرات 1200 دی عمل سي. ښه، یعنې اخري په څو سو درکړه؟ اخر په 1200 تمام شي. ښه. هر کال داسې چمپل رانیسئ که نه نور کلو کې بل رقم رانیسئ؟ بس نو په ژمي کې چې بوټونه رانیسو او چې دوبی کله داسې چمپل دي کله نور چمپلانې. بس خو چې بیا مو جوړ کالي کړي د خیر سره څه پلان لري چیرې ځې؟ دلته نو 2 غاړې دي او بس کالري کالي دي. ښه، ځان دې ډېر نازولی دي په غاړو باندې راپورته. بالا نو دغه غاړې زموږ چې رواج دی کنداریان. بېشکه چې. او دی څوک دی؟ ستړي مه ښایست. مننه، ژوندی اوسې. نوم دی؟ حبیب الله. ښه، حبیب الله جان. حبیب الله جانه تا څه شي رانیول؟ ما خو سودای ټوله پوره کړې چې بس یو دسمال پاتو د ملګري سره وتلی یم. ښه، دسمال دې رانیول؟ بله. چنې دي واله؟ یا چې نه مې لا درست نه سره وایست به سره وو. ښه، سره کوم دسمال دي تېره وښیه چې موږ یې وګورو؟ عربی دسمال دي ګوره. ښه، عربی دي. کالي دې هم داسې رنګ دی که نه څه رقم دی؟ لږ د دې سره ورته ځم. ښه،
ښه بله. همیشه د کالو سره ورته پټ رانیسي که یا دغه څه او همیشه یې ورته سره نیسم. ښه مننه شوق و ذوق ته چیست دی چیست شوق و ذوق لري یو ښه عطر مې خوښ دی. بله یو ښه مسکل مې خوښ دی کالو شوق لرم. ښه پر پېښ شوی یم یا پر ښه عطرو باندې ښو عطرو وسوځم. ښه وسوځم همیشه کم عطر کاروئ هغه موږ ته مو ووایه که موږ بیا خوښ شو موږ بیا هم رانیسو بس برانډ عطرونه دي ډګریس عطرونه دي ښه عطرونه دي. ښه ډېره مننه یو خاطره هم را سره شریک کړه د اختر په شپو کې راوځي نه پخوا یو خاطره در باندې راغلې ده هغه هم را سره شریک کړه تر څو دغه زموږ هېوادوال چې تاسې ویني هغه هم د دې خاطرې څخه بس تیرانو تللي وو یو د چمپلانو دکان ته بل ښه چمپل یې تاسو راسئ ویې ګورئ هغه چې وړلو چمپلانو خلاص وو زموږ یې هم راسره غلا کړې وه. هم لږ چې ورسره په دغه زه ورسره وم چمپلان یې وړي وو نور چمپلان مو نه رانیول. په د اختر کې پر د اختر په شپو کې البته پر چمپلانو ډېر پام کوي دا دوکانو ته چې خېږي نه اکثره وخت داسې څوک پر پیښ سي هغه هم درسه یوسي او دوی هم بس بیا رانیولی دته مې ویل مال کې غلا کړه برابر دې نوي چمپلان راکړي موږ هم کښلي دي ګونجې خدای چې ورک سوي نه یم خیر که ورک سه بیا به امید جان ژوندی دی وروره جوړه بیا راکړي موږ مننه کوو ډېر ښه موږ هر وخت ته راځو او بس موږ د خوښې وړ شیان راکوي موږ ته په مناسب قیمت یې راکوي. ډېره مننه ځوانانو ته کوم پیغام لري تاسې مهرباني ځوانانو ته دا پیغام لرو چې په اخترو کې چې مشکلان نه زغلي بله او نو اختر یې پر کور سي مثال ښه کار نه دی. ډېره مننه وروره تشکر ستاسې خیر اوسئ الله مو غم مننه. ماکیدو شای نه دی دغه ښایسته دغسې که شل شل افغانۍ ګوټیانې بندیان سره شل افغانۍ پای وایه وشي سره کم وخت له په شل افغانۍ راشي پای وایه وشي په شل افغانۍ ګرده په شل افغانۍ د ما ته خوښوه خوږو لیدونکو بیا هم په خیر راسئ هیله مند یم چې خسته سوي به نه یاست او د دې ښایستې خپرونې څخه به خوند اخلئ. ستړي مه سئ ورور جوړ بخیر مننه ژوندی اوسئ. نوم دي نوم یې حسین شاه دی کندهار ولایت. حسین شاه جانه څنګه راوتلی دا چې د اختر شپه ده چیش کوې والا د اختر سودا کوو نو خامخا د اختر شیبې دي ښه ماشاءالله خپله چې اوس اختر کړی دا د ښایسته غاړه دې اغوستې ده ښایسته کوټ یې اغوستی دی نو اوس څه پلان لرې چیش رانیسې فعلا اوس د کور د سودا په باره کې راغلم. ښه میوه رانیسې میوه رانیسې ښه څو رقم میوه دې په نیت کې د اډر د څو رقم میوې درکول سوي دي نه والا کم اډر کم دغه چې میوه چې رانیول کېږي نو انشاءالله رقم سودا چې هغه میوه پوره کړو کوم شیان چې د کور سودا وي. بله ستا په اند دغه اختر او نور اخترونه څنګه وه والا ماشاءالله ډېر ښه دی. بله که څه هغه اختر و امنیت و ټول د افغانستان یعنې ټول افغانستان کې امنیت و یعنې زموږ کندهار کې هم امنیت و اوس هم خلک راوتلي چې خوشحاله دي سوداوې کوي. د ځان دپاره دې چیش د خیر سره رانیولي دي ځان دپاره مې خیاطه کالي ورکړي دي نو اوس پلان لرم چې نور شیان رانیسم. ښه نور چیش رانیسې د میوې تر څنګ میوې تر څنګ نو د کور سودا ده د ځان دپاره مثلا د ځان دپاره لکه چې کور یې جلا کړی دي نه د ځان دپاره خو نو رخصینه ده بوټونه دي که څه نن خو هوا سمه وه بله نو انشاءالله د خیر چمپلانو ته به دغه چمپلان به رانیسم. ښه بوټ نه رانیسې یا بوټونه کړم ګرمي ده نن هوا سمه وه. ډېره مننه ځوانانو ته څه پیغام لرې مشرانو ته کشرانو ته خواهش کوم ځوانانو ته ښه اختر غواړم بله ښه سوداوې ورته غواړم چې سوداوې پوره کړي د کور نو انشاءالله بس الله پاک چې ټول اختر په داسې خوشحالۍ په شیبو کې راسره تېر ډېره مننه خیر اوسئ. سلامات ستړي مه سئ ورور جوړ په خیر ستړي مه سئ ښه جوړ خیر خیرات دی مننه سلامت سئ ښایسته نوم دې څه دی ښایسته نوم یې سید حبیب سادات دی. ښه سادات صاحب تا ول زه چیش کوم خپرونې چیش کوم زه هر وخت د ستاسو خپرونې د فیسبوک د لارې په د هېواد میډیا پیج څخه تعقیبوم. ښه ګورې مطلب ستا په نظر دغه زموږ کلیپونه یا خپرونې څنګه دي
ټولنې سره څنګه دي؟ تاسو کلیپونه چې دي دا ډېر ښه دي. مثلا تاسو دا بازار چې دی د اوس کندهار ولایت څخه پاکستان کې خلکو ته ښکاره کوي د نورو ولایتو ده، مثلا مسافر چې په نورو هیوادونو کې یا ایران یا پاکستان کې هغې ویني. زه خپل هر وخت دغه کلیپونه تعقیبوم. داسې نور خلک هم شته په زرهاو خلک چې مسافر دي بیا د نورو ولایتو ځي ستاسو کلیپونه تعقیبوي. او د کندهار ولایت د ښکلا چې دا د نورې نړۍ د نورو ولایتو ته رسېږي. وایي پټان ته دې یو کمنټ هم کړی و چې معنا څنګه کار دی دا خپرونې مې نه خوښېږي. یا ته کړی دغه څه د خپل کمیټ نور ته کوم لا شه دغه څه مخامخ یې زګره شه د اختر شپه د چی رانیسې د خیره د لاره وتلي نو بل شي مې سره رانیسو چمپل صدري رخچنه لاره ندره د چا سره وتله ماما د زوی سره شه د ماما زوی سره ماما زوی ته شو رانیسې ماما زوی ته نه مله چیر شي طبيعت کاغه ما تر رانیول کاغه ته زور رانیسو شه اختر کې د خیر سره څه پلان لري چیر زی څه کوي اختر کې نو دا پلان لرو چې الله یاران خدا فیصله کړي چې دا هرات خواته ولاړ شو. دا اشدا ولې زموږ د کندهار ډېری خلک هرات ته ځي سلامي لري ورو لامل دا دی چې په کندهار کې موږ د میلې دونه ډېر ځایونه نه لرو. خدای الله د سرکاري باغ دی بابا صاحب دی ارغنداف دی نه اینو مینا د دغه ځایونه خوسته دا ځایونه ستنه خو بسیج نه د کاکریز دی میوند د جړې د نار ول ولسوالۍ ځان ته شکل لري د میلې ځایونه لري دا ځایونه نه بسیج وسیرات کدي دا ځایونه لیدلې دی وزغ بل ولایت دا خبرم دا ځایونه مو لیدلې دي نو زړ سي هغه ولایتو ته لا شغه ولایتو خلکو سره ځان دغه کو عادت نو د چا سره زی والله ماماګانې د ماما زمون دي دا چې ټول د کندهار په نمائندګۍ ولایت ته زونه نو څونه به احتیاط کو د خپل خلو سره د خپل لاسو سره د خپل جسم سره چې مثلا دغه ولایت خلک دا فکر وکړي دا څونه به نزاکت دي د ولایت خلک یا بل څه نه خاموش زوال ته د ولایت نمائندګي کوو نو باید څوک یو پیغام ځوانان ته پرې باید موږ چې ولر شاول خپل د لوی لارې د موټري موټرسکالي بل شي باید ډیر احتیاط وکړو ځکه چې په اختر کې ټکرونه به ډیر کیږي د اختر دا اوس کوم ټکرونه به ډیر وسو معنا د خپل کورنۍ ته باید غم دغه او کل چار ولایت ورسره ک شمالي ولایت ک هرات ک کابل بل ولایت باید تعالی ته ډیر د خلکو سره دغه کوشش د ادب څخه کار او شروع بیا وکړه د خلکو سره چې مثلا د خلک بیا سبا ورځ ونه وي چې دا کندهار خلک راغلي و چې د مشکل به مست جوړوي د خپل جنجال به سره بیا نور حالت مش باید شپ احتیاط پښنو مو یاد کی او پښنو مو یاد کی چې د کندهار خلک چې څوند خلک یا غوندم دغه نه چې څو اکثر خلک ور ولا شي راته البته د خلکو سره جنجال کې یو نه پاره بار د ګرد شهر نوم باندې د ګرد منچکې نوم سره باندې ډېر مننه ورو سلامات تشکر څوړنه راوتلې دي د اختر د پاره سودا کوي نو چې شرانی ولې دا به دوی راته ستړي مسه په خیر ورو جوړه خیرات مننه نوم دي حکمت الله یخت کېږي حکمت جانه او یخ میکېږي یخ دی نو راځه زه مې حکمت یم اوکې جنه ښه مننه ژوندی اوسه شاید په فیسبوک کې ما دي ښه زه مننه دا لا ښه خبره ده بله ستا نوم ما نوم عبدالرحمن عمري دی راوتلي بس د اختر دپاره خپله سودا پوره کوو نو اوس فلحال تازه راووتو د کورو سره الو غواړو چې خپلې سودا ښه ماشاءالله ستا نوم ما نوم عبدالمالک دی ښه عبدالمالک جانه په لاس کې دې څه شي دي په لاس کې دا د چمپلان رانیولي وه ښه تېر وښیه دا لیدونکو ته چې څنګه چمپلان د رانیولي دي ستا اجازه ده ورته ووایه کوچني ورور ته دا کوچني ورور ته رانیولي دي نو ښه ماشاءالله دا په څو درکې دا چمپل دا چمپل یې په څو درکړي 4,500 ښه ماشاءالله نو ګرانې خو به نه یې ده کړي خامخا مې 500 بیا ګران راکړي نو باید یو مسلمان پر بل مسلمان ګټه وکړي سړی داسې راش چنې وایه که نه وایه سړی داسې نه جوړېږي چې څوک پر ما ګټه نه کوي بېشکه چې نو مثلا چنې دې وله که نه وایي 500 چنه به مې سره وایي په تاسې کې څوک ډېره چنه وایي چنه خو نو دغه مالک ژړ ځوه تر اوسه خو موږ شی نه دی رانیولي دا چمپلان رانیولي دي د دې بعد هم سودا ده زموږ خلک عموما دغه د اختر په شپو کې یو څه شیان ګران ورکوي په دې خاطر موږ درې څلور سره ملګری شوي چې په مناسب کې معنا که ده چې تا وویله ګرده بیا یو ځای واوسو ښه درنه چنه به و او دا هم راته ووایه چې
اختر د پاره مو سم د ګینی ولې د چیر زی د خیر سره درې سره بالا خپل ځاب کندار دی ورور نور ځایونه نو چې کڅ بالا دغه د الله د ورغندا دی دغه لکه بس چې موږ وګورو عموما او ماشاءالله عموما دغه اختر اوانه کې خو نه کېده نو اوس بیا په لوی اختر کې مونیت د شمال خوا ششه ماشاءالله زالات سفرونه به خطر کې هغه وخت زده او تا چې شو سره نیول سر پلان لري چې باید رانیسه تر اوسه پورې خو مسودا نه ده پرکړه تازه راوته بازار ته دغه چمپلو رخصتونه او صدرې د پاره راوته چې هغه په پرکو ششه نو هغه یو کالی چې هغه مخکې د څورز د مخه جوړ کړی شه ډېر مننه سلامات سي څه پیغام لري زموږ هیوادوال د اختر مبارکي ورکوي مهرباني د ټول کندهار بالخصوص د ټول افغانستان ولس د اختر مبارکي وایو یو پیغام د ټول افغانستان ولس د بالخصوص د کندهاري ځوانانو ته دا دی چې د خپل وسایط سره ډېر احتیاط وکړي په دې نږدې روژه کې چې موږ د کوم سوشل میډیا تعقیبول ټکرونه به ول دغه دالیه ته چې دا تاګولو ځینې نزاکتونه نه مراتېدل چې ناخوالې راوابیسته کړي خپل کورنۍ د غم په ټغر باندې کښېناستل ټول ځوانانو ته دا یو خواهش دی چې د خپل وسایط سره احتیاط وکړي او د اختر په خوشاله او رنگینه خپل فامیلو د خپل کورنۍ سره تیر ډېر مننه خیر سلامت راځي دوستانو را سره اوسېږي ډېر خلک راوتلي دي موږ به کوشش وکړو چې د ټولو سره خبرې وکړو هغه د زړه خواله درته تاسو پر دربار رسو دا چې د اختر شپه ده چې خلکو څه ماده ګینی ولې د چش رانیسي دا به ټوله تاسو را سره په دې خبرونه کې وګورئ یو بل سړی را باندې پیښ شوی دی چې د هر وخت زما او د ورور سره بند دی ستړي مشه بارک صاحب څنګه شایست په خیر است مننه ژوندی اوسې خیر اوسې خپل نوم دې خپل لیدونکو ته ووایه زبیر احمد توخی صاحب څنګه دي کارونه څنګه دي مسؤلیتونه څنګه دي شکر دی الحمدلله با شکر دی گزاره کوي او ګوره رسیږي رزق روزي رسیږي شکر د اختر شپه ده څنګه راوتلې ولا په سودا سره راوتلې بارک صاحب بس نو یو بوټونه چپلیکې مرانی ولې صدرې مرانی ولا نو دغه د ملګرو سره راوتلې یم نو یو څه د اختر د شپې څخه مخوند اخیستی ته چې شرانی ولا پټ تکړه راوېښې داسې نه چې یو جوړه موړی نه سیاسي دغه مې رانیولې چپلیکې مې رانیولې بارک صاحب دا چمپلان دې رانیول ماشاءالله دا په څو د خیر سره دا ولا په 900 غنی مې رانیول 900 غنی بلې وه نو هر اختر دغه چمپلان به څوک یې که نه و هر اختر بس د اختر شپه سې بس ملګري سره راټول سو راسو دغه ته راس بازار ته راسو بس سودای مودای دغه کوو شامیان رانیسي غاړه ده که ساده ولا غاړه ده وکې یو سپیشل ده که نه سپیشل توره غاړه ده مننه ژوندی اوسې خدای دې غم مه راکوه یو بیت را سره شریکه یو خاطره راته وایه یو ټوکه راته وایه خاطره مې نو ترخه خاطره مې برای ماښام وه ولې برای ماښام داسې و د انډیوالان سره راوتلي وو عینو مې ته میله مو کوله نو بس چې د انډیوال د کور خواته کاټېدلو یو موټرسایکل رالي ډایرکټ په موټر کې ولګېدی موټر کې ولګېد بس نو موږ هم ورسره سرګردانه سول هغه هم سرګردانه سو خرکۍ ملامت چې داسې و هغه ملامت و بیخي په تیزي کې را روان و نو زما د خلکو سره هغه هیله ده چې فرض مثال به د اختر شپې ورځې چې باید په احتیاط باندې موټرواني که موټرسایکل باید په احتیاط باندې او د اختر مبارکي کور کوي مهرباني د اختر زما خوا څخه د هیواد میډیا یوټیوب چینل ټول ته د اختر مبارکي او دا چینل سره سبسکرایب لایک او شیر ډیره مننه ورور تشکر راځئ چې زه نور خلکو ته د خیر سړی مسې ورور مننه ژوندی اوسې نوم دې نوم محمد نادر د فراه ولایت ښه د فراه ولایت مسافر ورور یې ښه محمد نادر جانه څه وخت راغلی چیش کوې دلته دغه یو تقریبا یو شل شپې کې راغلی یم دلته خوارۍ ته ښه خوارۍ ته راغلی ماشاءالله الله دې پر ځواني برکت واچوه ښه چیش دې کوله څه کاروبار کوې دلته مې نو بالا پر چوک باندې روزانه کوله روزانې څنګه پیدا کېږي نه پیدا کېږي لږ لږ پیدا کېږي ښه رزق رسېږي ښه الحمدلله ښه ژوندی اوسې څه پلان لرې په اختر کې د خیر سره پلان خو دغه لرم چې کندهار پلان دی چې معنا زما
ښه ماشاءالله نو زمانه دلته مسافر پاتې یم زمانه هلته ته ونه کړم ښه ملګري دې ستا دلې ملګري مې یو دانه راسره شته ښه کومه دی اوس نه معلومېږي ورته نه معلومېږي اوس ورته بل ځای ته ځي ښه دا د مسافرو اختر څنګه وي مسافرو اختر خو نه دغسې چې بله بس دلته راشي بله ته د خپل زړه حال راته ووایه سخت یې نه یې ژړا درځي نه درځي سخت ژوند یې یم ښه ونه د کور به د کار نه یم اختر ته دې چیش کړي د خیر سره اختر ته مې تر اوسه شی نه دی کړی ولې روپۍ نشته بالا دغه نو کار مې د خاص نه دی کړی روپۍ دې استولې دي ولایت ته ولایت دغه نو کار مې نه دی کړی ښه زه الله مهربانه دی مننه ژوندی اوسې دغه ځوانان ته څه پیغام لري چې مثلا یو شی خوري پر سړک باندې غورځوي دا خو دا پیغام ورته لرم چې معنا شی خوري معنا داسې ځای وغورځوي چې معنا زحمت ونیسي داسې ځای کچردانۍ ته یې واچوي ډېره ډېره مننه وروره بس ژوندی اوسې خیر سلامت سي مننه سلام جوړ بخیر وره مننه ژوندی اوس دا به زه درته ونیسم تر څو په زور غږ راسي نوم دې عبدالقاهر ښه عبدالقاهر جانه څنګه راوتلی د خیر سره د اختر شپه چې رانیسې د اختر شپه ده بس راوتلي دا چې ګرځو چې ساعت مو تېر شي بلې روژه مبارکه مو په خیر خلاص وشوله ماشاءالله هیله لرم چې پر ټولو اورېدونکو او مینوالو تېره وي انشاءالله خدای چې وګرځو چپلان رانیولي د یو اختر میوه رانیولې او دغه شپه خاص د ځوانان دغه دپاره ساتي چې بیا راوګرځي تفریح هم وکړي بله وسې وکړي او یو شی مې هم رانیسي بس تاسو د خوشحالۍ شپه ده نه چیشتې در دا مال رانیولي بس یو د خوشحالۍ شپې بلې و بس یو چمبلان مو رانیولي چې کالي چا ښه چمبلان یې په لاس کې نشته نو چیرې بس یو ملګري زموږ دي هغه داسې هغه یې ملګرو ته ورکړي دي ښه جانکاټ رانیولي چمبلان رانیولي ښه سره کوم صدرۍ دي رانیولي او سره کوم کالي دي کړي جانکاټ مې رانیولي او تور کالي مې کړي دي غاړه ښه ماشاءالله لاسي ده که یا دغه یا ساده ښه ساده ده معنا نو مجرد دی تر اوسه پورې ښه وایي د مجردان خپل ځانو ته غاړې کې خپل ځانونه راځي ژوندی اوسې او د اختر میوه او یو شی مې دې م رانیولي د اختر میوې شام مو رانیولي دي هغه شام خو مخکې له رانیولي ښه څه وخت د کور دا تقریبا یو 3 ورځې کېږي هغه شی مې رانیولي هغه ما ملګري راووتلو هغه شی په ډله رانیولي د اختر میوه شی مخکې له رانیولي دا کار ماشاءالله ډېر ښه کړي دي سلامت اوسې په اختر کې د خیر سره څه پلان لرئ چیرې ځئ د ځوانانو سره د ملګرو سره ځان خو مو داسې دي د خیره چې یو څو ملګري یو د خیره سره یو خواته مو سودا ده د هرات خواته چې لاړ شو د خیره بلې میله ده خواته ښه ماشاءالله الله دې د خیر کې بس توکل پر خدای چې الله مو سفرونه بې خطره کړي چې په خیر لاړ شي او احتیاط به کوئ ځکه چې اختر دی ځوانان سره نه خامخا نو الله په خیر ورسوه او ځوانان ته څه پیغام لري چې میلې کوي داسې سي د احتیاط څخه کار واخلي احتیاط پر برابر پیغام ورته پرېږدي د ځوانانو څخه مې دا هیله او ارزو ده چې دوی په دغه اخترو کې داسې کارونه وکړي چې مثال هغه د بې احتیاطه کار نه وي موټرسایکل ځغلولو بېلاري کولو داسې کار ونه کړي او چاپېریال ته څه وکړي چاپېریال ته مثال زیاته پاملرنه وکړي ځکه دا زموږ ته کور داسې د هېواد داسې دي د ولایت یا هېواد داسې لکه یو ټولنه یو کور دا ټولنه دا زموږ کور دی نه چې په هغه څونه وساتل چې هغونه موږ ته ښه خوند راکوي ډېره مننه ورور سلامت تشکر ستړي مه سې ورور مننه سلامت صاحب ښایسته نوم دې راته ووایه نوم یې ولي رحمان عزیزي دی ښه ولي رحمان عزیزي ستا نوم ستا نوم شمس کاني ښه کاني صاحب ډېره مننه ستاسې څخه څنګه راوتلي ښایستو وروڼو والا د اختر شپې ورځې دلته راغلي د اختر سودا یې سره کوله ښه ماشاءالله څه شی مو رانیول تر دا ماله اوس مو جانکټ اوس مهال رانیول دغه جانکټ لیدلی سو نو حقاني صاحب تېره وباسي چې دا لیدونکی مو وي حقاني صاحب رانیوي ښه ماشاءالله رانیولي در مخه دی لافات ښه دا مو د اختر جزر پوره کړي یعنې ښه څنګه کالي در سره کړي دي نو کالونو موږ دغه درو ملګرو یو رقم نه جانب جلا کړی دي ما تور رنگ کړی دي ښه ته دې سره ټیم یې که څنګه بالا خو دې رقم ته موږ هم دغه رقم کوو ښه
ژوندی اوسې او څه پلان لري د خیر سره په اختر کې چیرې ځئ دغه ملګري یاست نور هم دي و ملګري خو نو د هغه هم یو څو ملګري نور هم لرو انشاءالله موږ بس پلان مې نیولی هرات خواته ښه و د کابل دا خوا خو نو دا علاقه چې دغه لږ یخه ده بله هرات خوا چې دی لږ پکې د موسم سره برابر ښه ډېر ښه بس نو ټوله ځئ پنځه شپږ نفره نور هم دي څلور نفره اوس راوتلي دي ښه اندازونه اچوئ که دغسې یو ملګری مصرف یا انداز نه اخلو د انداز شی پر یو چا نه غمیږي بیا نه غمیږي ښه څه انداز کوئ بره احیانا ستا په نظر نه نو چې یو ځای ته ورسه د غذای خوړو ته وکتل سي نو چې څونه مصرف کېږي باید بله دا څه وکتل چې څونه انداز باید ورسېږي او په تاسو کې یو مشر هم ستا د میلې مش نو مشر دی خپله دی ښه ته خپله نو څونه به دوی ته پر لارې نصیحت کوي چې احتیاط کوئ مثلا موږ تاسو خو د کندهار په نمایندګۍ باندې ځو نه ساعت چای کاسې تر اوسه پورې نیت مې ساتو ته کوم چې داسې مه کوئ داسې مه کوئ بله موږ د هېواد موږ ته خپل کور دی باید څنګه کارونه وکول سي باید بیا هر ولایت ته چې موږ ځو د خپل کندهار یا هم د خپل ولایت نمایندګي کوو نه وایي دا د هغه ولایت ځوانان راغلي دي نو باید څونه احتیاط وکړو د خپلو خولو سره د خپلو لاسو سره نه د خپل جسم آزار نه سي موږ په هغه ولایت نه یو موږ داسې راسه خوشحال سي باید دا ولایت خلک راشي څونه چې عزتمند خلک او ډېره مننه وروره تشکر ښایسته اختر ولرئ وګرځئ بازار کې یو شی مې رانیسئ د اختر سودا وي دغه باید سره پوره کړو نو بس او مننه خیر است تشکر سلامت قدرمن لیدونکو ډېره مننه سبا د خیر سره اختر دی د هیواد میډیا له طریقې زه تاسو ټولو ته که افغانستان څخه د باندې یاست که په افغانستان کې یاست تاسو ته د ښایسته او نیکمرغه کوچني اختر بې شمېره مبارکي وایم ماشاءالله ښایسته بورګیان راته پراته دي د خیر سره د اختر سهار دی سبا د خیر نو اوس به ماښام د خیر او بورګۍ وخورم بیا به در سبا غرمې پورې شی نه خورم تر څو دغه اختر په ورځو کې خامخا مېوې ډېرې دي کلچې ډېرې دي بیا به د خیر سره میوه خورو او د دوستانو کره به ځو د اختر لمونځ وکړو هغه پروګرامونه به هم تاسې د هېواد میډیا څخه پر نوبت باندې دانه وګورئ زموږ سره واوسېږئ دغه چینل وګورئ سبسکرایب یې کړئ دا د خپلو دوستانو سره شیر کړئ تر څو د کندهار د کلتور څخه د مینې څخه ډک اخترونه وویني او دغه د اختر منظرې میلې تفریحګانې دا هر څه دا د هېواد میډیا څخه وویني نو په مخه مو شه سه اختر مو نیکمرغه رنګین اختر د الله په امان ښې چارې د کوچني اختر شپه ده موږ نن راوتلي یو چې تاسو ته یو ښایسته ګزارش جوړ کړو د ځوانانو څخه مې هیله او ارزو دا ده چې یو بل ومنو بلا هر څه یو کباب وخوري بیا به ولاړ شي هوټل کې دا رقم کباب لیدلی تر شپې ورځې چې باید په احتیاط باندې موټرواني که موټرسایکل یې باید په احتیاط باندې وسي دغه شپې ورځې دي ښه په خوشحالۍ راوځي خپل مناسبات چې دي هغه ښه په خوشحالۍ سره پوره کړي اوس مو څه شي رانیوله اوس مو دا یوه کورتۍ رانیولې ده او یا د انګرام ښه دا کورتۍ به وګورو دې خوا نه بدېږي د نورو ولایتو جاسوس کلیپونه تعقیبوي او د کندهار ولایت د ښکلا چې دا د نورې نړۍ د نورو ولایتو پورې رسېږي مننه چې هیواد میډیا ګورئ